سلامونه د خبریال لیدونکو وخت مو بخیر. په افغانستان کې پر کرښه یا انلاین خدماتو پراختیا. د کرونا وایروس په خپرېدو سره په افغانستان کې پر کرښه یا انلاین خدمات په بېساري کچه پراخ شوي دي. د انلاین خدمتونو وړاندې کوونکو شرکتونو مسؤولین وایي د تیر په پرتله یې د توکو په پلور کې 50% زیاتوالی راغلی. اوس مهال په نړۍ کې پر کرښه یا انلاین خدمتونو او سوداګریو بازار ګرم دی. خو په دا وروستیو کې بیا په افغانستان کې هم د انلاین خدمتونو څرک ډیر تر سترګو کیږي. د انلاین شرکتونو مسؤولین په هېواد کې بد امنیتي وضعیت او انټرنېټ ته د هېوادوالو نه لاسرسی د خپل کار پر وړاندې ننګونکي بولي. په نړۍ کې د کرونا وایروس په خپرېدو سره خلک تر ډېره اړ دي چې د اړتیا وړ توکي انلاین راونیسي، چې په دې توګه د انلاین شرکتونو د پلورونکو په شمیر کې هم د پام وړ تر کچې زیاتوالی راغلی. لا ډېر نور معلومات د خبریال پر بېلابېلو پتو وڅارئ.